منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق. وتانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر. وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان. ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى. سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين. رواه أبو داود والترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. من د سیرت خلفاء الراشدین رضی الله تعالی عنهم د درسونو په سلسله کې من د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په هکله څلور درسونه وړاندې کړل چې په لومړي درس کې موږ د حضرت عثمان رضی الله د سیرت هغه برخه ولوستله چې کوم یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک کې تېره شوې وه. دویم درس کې بیا موږ د حضرت عثمان رضی الله عنه د سیرت هغه برخه ولوستله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د سیدنا ابوبکر صدیق او سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه په وخت کې وه. او د هغې نه وروسته موږ بیا د ده د خلیفه ټاکل کېدو نه بعد دریم درس کې موږ د مشرقي محاذ یا د ختیځ محاذ چې کوم یو تر کابل او تر بلخ او تر هرات او دا منطقې چې کوم یو فتوحات شو او تر ارمنستان او د ارمنستان هم نیولې د کسپین تر بحیرې غاړو پورې او بالاخره تر قوقافه پورې په دې باره کې موږ په دریم درس کې خبره کړې وه. بیا په څلورم درس کې موږ د هغه معلومات وړاندې کړه چې د شام فتوحات په کوم وخت کې وشو. د شام فتوحاتو مونږ وویل چې شام کې دوه درې غټ مسایل پیښ شو. یو دا چې د 40 کال په شاوخوا کې 25 کال منځ دغه ځایونو کې د روم د امپراتور د خوانه په هغه باندې حمله وشوله. موریان په نامه یو غټ لښکر راغی د شام سرحداتو ته. د هغې په مقابل کې حبیب بن مسلمه او سلمان بن ربیعه ورغلل. هغه موریان یې ووژلو او دا لښکر یې هغه کې ډېر زیات بندیان او غنیمتونه یې ونیول. او په 25 هجري کال کې بیا حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د روم په هغه باندې حمله وکړه او بیا هم تر اموریه پورې د قونیان هم تیر شو. اموریه د استانبول او د هغه ترمنځ دلته اموریه ده. دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې سیدنا سلمان فارسي رضی الله عنه هلته آخري وخت تیر کړی او د هغه ځای نه بیا مدینه هغه تر هغه جزیرة العرب او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. نو دا اموریه همغه ځای دا ډېر مشهور ځای و په هغې وخت کې. اوس داسې مشهور نه دی خاص. او هغه کلیسا اوس هم په ترکیه کې شته دی چې کوم یو حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه هلته وخت تیر کړی و. تر دې ځای لاړو او هغې ځای کې دا منطقه چې څومره په دا لارو کې وه دا قلاګانې ولاګانې ټولې مکملې ونیولې تسلط شو. او 28 کال کې موږ وویل چې په 28 کال کې بیا حضرت معاویه قبرس فتح کړ او د هغې نه وروسته بیا موږ د مصر فتوحات ویلې چې کله حضرت عمر فاروق شهید شو د حضرت عثمان په اول وختونو کې
د روم امپراتور د امانویل خسی په نامه یو قومندان د غټ لښکر سره راولېږلو او هغه اسکندریه ونیول. اسکندریې نه راغی نیقیوس په نامه چې د قاهرې او د فسطاط سره نږدې و، دلته جنګ وشو. په دې جنګ کې به هغه شکست وخوړ، اسکندریې ته وته. په اسکندریې کې بالاخره ووژل شو او اسکندریه او دا ټول شیان هغه شو. 26 کال کې عمرو بن عاص د مصر د ولایت نه لرې شو. په 26 هجري کال کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حضرت عمرو بن عاص د مصر د ولایت نه لرې کې او د هغې په ځای عبدالله بن سعد بن ابي سرح والی مقرر کړ. چې کله هغه والی مقرر شو نو هغه غوښتل چې د مصر او د اسکندریې د دې منطقو د امن او د هغه دپاره پکار دا دی چې مونږ د اوس فعلا لیبیا چې د لیبیا طرابلس او روقه دا د اسکندریې سره د مدیترانې په د غاړه باندې دا ټولې منطقې پرتې دي. نو هغه غوښتل چې داسې یو کار وکړي چې دا منطقې ټولې ونیسي، یو دم دا منطقه ټوله په امن شي. نو ځکه د حضرت عثمان رضی الله عنه نه اجازه وغوښته چې ما ته تاسو اجازه یې، نو زه به دا د افریقا دا اوس چې تونس کوم دی د تونس هغې وخت د افریقا په نامه یادو، مخکې درس کې دا تېر شو. نو دی ونیولو، په دې کې هغه د هغې منطقې پاچا چې کوم جرجیر هغه ووژلی شو، ډېر زیات غنیمتونه په لاس راغله. نو دا منطقه د حضرت عثمان په وخت کې فتح شوه. د دې نه وروسته یو غټ جنګ وشولو ذات سواری په نامه چې دا بحري جنګ و. زر کښتۍ د روم امپراتور قسطنطین ځان سره راوستې مدیترانې ته او د اسکندریې سره نږدې. دلته ډېر سخت شدید جنګ وشو د مسلمانانو د دوی ترمنځ. په هغې کې قسطنطین زخمی شو. بالاخره د زخمېدو نه وروسته د خپلو خلکو دا حصار کې ویستې مړ کړې. د خپل قسطنطین د خپلو خلکو حصار کې چې تا ظالمه مونږ ته د تباهي جوړه کړې، مونږ خلک دې بدنام کړی، عیسایت دې بدنام کړی، تا وکړې. دې نه وروسته بیا نور تقریبا په اطراف کې جنګونه منګونه کم شو. دا مونږ په دریم درس کې دا خبره کړې وه. څلورم جنګ کې بیا مونږ د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلاف باندې چې کوم بغاوتونه پیل شوي، مونږ ویلې چې په 13 هجري کې عبدالله بن سبا د یمن د صنعا د ښار اوسیدونکی و او دا خپله یهودي و او د یهودیانو په سازش او د هغوی په توطیه او د هغوی په پروګرامونو باندې دا سره یو ځای شول او بالاخره داسې یو توطیه او دسیسه جوړه کړه چې مونږ خو زور ځکه نه رسېږي. د ایران ډېر غټ امپراتوري او په لکونو عسکر ورسره و، مقابله وکړه او هېڅ پیدا ونه کړه، بلکې ختم شو. او د هغې نه وروسته د روم امپراتور یو امپراتور هرقل هم منځه لاړلو د ډېر غم و درد لاسه. د هغې نه وروسته قسطنطین هم هغه دی مړ شولو او هغه هم سره دی چې خپل ټول قوت یې پې زور ولګلو، مسلمانانو نه زور ورسدو. په داخل کې یهودیانو بار بار د قتل منصوبې او دا جوړې کې ونه شو. نو ښه اوس په کار داسې دی چې داسې لارې او داسې طریقې نه کار واخلو چې دوی په خپل منځونو کې واچو سره. یو دویمه خبره دا چې دوی په عقایدو کې، دوی په کتابونو کې داسې تغییر راوړل لکه څنګه چې په پخوانیو کتابونو کې هم تغییرات راغلي وو. دوی چې هر څومره کوشش د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه تر دې وخته پورې کړی و چې په قرآن عظیم شان کې څه تغییرات او تبدیلات راولي، خدای هېڅ ونه شو کړلی، ځکه چې قرآن عظیم شان د الله جل جلاله کتاب و، د هغه حفاظت او د هغه ذمهواري الله جل په خپل غاړه اخیستې وه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله تعالی فرمایي چې ما خپل نازل کړی، زه خپل حفاظت کوم، تاسو ته نه درکوم. که تاسو ته درکړه د نورو کتابي غوندې تاسو هم داسې به تحریفات او نخرې به کوئ. نو دا خو ونه شو کړی. نو ځکه یې وویلې چې داسې عقایدو کې د دوی په طرز فکر کې په هغه کې داسې تغییرات راوستل پکار دي چې بیروني شیان د دوی عقیدو ته داخلول پکار دي چې هغه داخل شي نو دوی باندې خپلې عقیدې نه خامخا انحراف وکړي وبګرځي. دا یو تغییر به دا وشي. نو او بل دا دی چې دوی په خپل منځونو کې یو په بل ضد استعمال شي او اختلافات پکې واچول شي. په همدې خاطر باندې عبدالله بن سبا دا کار په غاړه واخیستلو، ورته ویل چې دا کار زه کوم. نو هغه بس په ظاهر کې اسلام راوړو، د هغې ځای نه راغی مدینې منورې ته. مدینې منوره کې وخت تېر کړی او هلته د مدینه کې طبیعي خبره دا ده، مخکې مې ویلې چې مسلمانان دي، هغه به یي خو غلطي خو په هر صورت د انسان نه کېږي. دا داسې خبره نه ده چې دی منفي نه، هر انسان منفي نقاط لري. صرف انبیاء علیه السلام الله پاک د دنیا ته داسې رالېږلي چې هغه معصوم دي، ځکه هغه قدوه یې، الګو یې، نمونه یې، ماډل یې. نو هغې کې که خرابۍ راغی ټول هغه کې خرابۍ راځي. په دې خاطر باندې الله عز وجل دا انبیاء علیه السلام معصوم رالي، خو نور انسانان خو معصوم نه دي، خطا ته نه کېږي. نو مسلمانانو طبیعي
طبي خبره ده چې هر مسلمان هر څوک چې اب څه خطا به لري څه ګناه به کوي څه غلطي ته نه کوي معصوم خو نه ده نو چې معصوم نه ده نو څه منفي نقاط لري دا منفي نقاط ځان سره غکړه چې مسلمانانو کې کوم منفي نقاط شته چې د هغې نه کار واخیستلی شي او دا د دوی په خلاف استعمال شي دی ځان سره غکړه بل په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه هلته منافقین موجود وو هغې سره منظم کړه د هغې نه وروسته د بصرې تر بصرې کې حکیم بن جبله په نامه چې غټ ډاکو د ډاکوانو د غلو مشر و د هغه په کور کې دیره شو د هغه سره پروګرام جوړ کړ د هغې ځنه عبدالله بن عامر والي راوشړلو کوفې ته چې کله راغی په کوفه کې هلته تیار مخکې نه مالک اشتر نخي او نور خلک هلته موجود وو چې هغوی د والي سره او د عثمان سره دواړو سره اختلاف لرل نو دې سره هم دا پروګرام جوړ کړ بیا شام ته لاړو په شام کې څه خاص نتیجې ته ونه رسېد د هغې نه وروسته مصر ته لاړو په مصر کې هلته خلک تقریبا لږ خفه غوندې وو نو د هغوی نه کار واخیست هغه خلک ځان ملګري بیا د هغې نه وروسته د مسلمانانو په عقایدو باندې شروع وکړه چې څنګه تاسو دا عقیده لرئ چې عیسی علیه السلام به بیا را نازلېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به نه نازلېږي خامخا به نازلېږي دا خو د هغه نه افضل دی د هغه نه بهتر دی څنګه منې کېږي دا یوه خبره وه دویمه خبره دا وه چې هر پیغمبر یو وصي لري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء د وصي چې دی نو دا حضرت علي دی بیا وروسته دا خبره پکې راوسته چې کله حضرت علي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصي دی نو خلیفه باید همدې ټاکل شوی همدې د خلافت وړ دا نورو خلک چې دا خلیفه نه دی ټاکلی دوی ظلم کړی او څوک چې په ناست دا دویم ظلم کړی وروسته بیا بل خبره پسې راوسته چې دا خلک چون ظالمان دي نو ظلم یې کړی دی نو کوم کس چې اوس د خلافت په مسند ناست دی دا خو د حضرت علي حق یې خوړلی د هغه په حق یې قبضه کړې ده نو دی غاصب دی دی غاصب وژل او لرې کول پکار دي بس دغه طریقې ورو ورو وړاندې راایستله وروسته به انشاءالله درس کې راشي چې وروسته د حضرت علي صاحب زم هغه کې انشاءالله په سیرت کې به دا خبر راځي چې وروسته دا عقیده راوسته چې حضرت علي الله دی او د خدای دی د الوهیت مقام ته دی دوی مطلب دا نه و چې حضرت علي صاحب ور باندې ګران یا اهل بیت ور باندې ګران دا صرف یو بهانه وه د خپلو د شومو پلانونو دپاره نو وروسته همدغه خبر راوسته د همدوی څه کسان د حضرت علي کرم الله وجهه په وخت کې حتی اور ته واچول شي اور کې وسوځولی ورشه ځکه چې دوی داسې خبرې راوایستې چې هغه بالکل د حضرت علي صاحب د شان نه ډېر زیات هغه و نو هغه خپله حکم کړه چې بس دا اوس انشاءالله د حضرت علي صاحب په سیرت کې باید دې ته بیا به اشاره وکړو هغه اسناد مو وړاندې کړو چې کوم یو دې په باره کې راغلي دي چې دوی دغسې خبیث خلک و چې ورو اصل دوی غوښتل د مسلمانانو عقیده خراب کړي همدغه عقیده چې دوی لرل په همدې عقیدې باندې نن خلک شته هغه عقاید چې عبدالله بن سبا د یهودو د پلان مطابق راایستلي وو هغه وروسته همدغه کسانو کې دا اوس د مسلمانانو په نامه باندې ځان بولي همدا عقید پکې شته حتی ډېر خلک په دنیا کې دشته چې حضرت علي کرم الله خدای بولي ځینې وایي چې حضرت جبریل علیه السلام غلط شو او د باندې وحی راوړه او دغسې د وصي او د هغه دپاره خو ډېر خلک زیات هغه لري چې دا خو وصي دی او دا خو خلیفه و دا نور غاصب دی دا خو عقیده دا نور عقیدې هم لري چې هغې باندې بالکل سړی کفر ته وځي نو دا د عبدالله بن سبا هغه شوم فلان و چې د دین د تحریف او د تخریب دپاره شروع کړي نو چې کله 14 کال ووتلو په 14 کال کې نو بس عملي پروګرام یې شروع کړي او د مختلفو ګروپونه چې د جوړ کړي د هغو ګروپونو ته ورته ویلې چې تاسو یو بل ځایونو ته خطونه لېږئ او سخت پروپاګند شروع کړي د خلیفه په خلاف د والیانو په خلاف داسې یو میډیا یې په کار واچوله چې دا ټول خلک یو دم داسې حیران کړل په کوم ځای کې به چې خلک وژدل ته خو به څه خبره نه وه خو د بل ځای نه به احوال راتلو او بل ته بل ځای نه تلو بل ته بل ځای نه تلو داسې فکر کولو چې موږ چې یو په خیرت یو دا نور ټول خلک تباه او برباد دي داسې یو پروګرام یې شروع کړ میډیا داسې مکمل یو جال خپور کړ په هغه کې نو حتی دا خبرې ټولې هغه ته راورسېدې حضرت عثمان رضی الله ته حضرت عثمان د دې په خاطر چې دا مسله معلومه کړي هلته د شورا کسان راوغوښتو هغې ته ورته ویل چې دغسې خطونه موږ ته راځي داسې مشکلات یو دا دي ما ته خو معلومات شته چې دا کوم پروپاګند او کوم خطونه موږ ته راځي دا ټول دروغ دي نو په دې خاطر باندې شورا فیصله وکړله چې څو کسان تاسو معتبر کسان اعتمادي کسان ولګي د منطقو ته هغوی د لاړ شي هلته د خلکو سره خبرې وکړي مختلفو افرادو سره مخورو سره کشرانو سره مشرانو سره خپله د والي کردار او حالات څېړي چې دا رښتیا دي که دروغ دي نو
څو کسان معتبر کسان مقرر کړ. یو محمد بن مسلمه چې دی په سیرت کې ډیر زیات غمون کړی دی، او بل اسامه بن زید چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب، او بل عمار بن یاسر چې د اولینو مسلمانانو نه، او بل عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې د خلافت په شورا کې د مشوره کې د موجود د اوچت صحابه. دا څلور کسان مقرر کړ. نو کوفه ته ولېږل، بصره ته ولېږل، بصره ته ولېږل محمد بن مسلم کوفه ته، اسامه بن زید ولېږل، عبد الله بن عمر شام ته ولېږل، عمار بن یاسر مصر ته ولېږل. دوی چې الته کله لاړل نو ټول معلوماتونه مکمل وکړه، چې مکمل وکړه څه شیان چې د خلکو په خطونه کلی دا ټول دروغ. چې کله دروغ بس راپور راوړلو حضرت سیدنا عثمان هغه بیا شورا روغته چې فیصله خدا شي ده. نو بیا ویل چې داسې کوو چې ساکال ټول والیان چې څومره دي، خصوصا هغه منطقې چې د خلک د شکایت لري، دا ټول دا غواړو. نو هغوی ته خبر ولېږل والیانو ته چې سږ کال حج موسم کې خامخا راځئ. عوامو ته جدا خطونه ولېږل، په مساجدو کې به د ځایونو کې اعلانونه وکړه چې هر څوک چې د خپل والي نه او خلیفه نه هر چا نه شکایت لري په هغه کې هغه د ټول راشي، چې څوک شکایت لري عمل ته بوارل شي. په 14 د هجري کال باندې والیان ټول راغله مکې معظمې ته، خو هغه کوم خلکو چې پروپاګنډ او دا شیان ګل یوم حاضر نشو چې هلته راشي خپل والي باندې شکایت وکړي، ځکه دا ټول خبره خو دروغ وه. چې د دروغ او پروپاګنډ او میډیا خبره وه، نو ځکه دا خبره همداسې پټه پاتې شوله. بیا وروسته چې دا کار وشو، حضرت عمر رضی الله، حضرت عثمان رضی الله دا والیان د مکې نه ځان سره راوسته د حج مدینه منورې ته، او دلته کېناسته، یو داسې ځای کې کېناسته چې بل څوک باید رانشي، دا خبره بیرون افشا نشي. نو حضرت عثمان چې ورته ویل چې اوس تاسو معلومات هلته مونږ دوی دومره پروپاګنډ کړی و چې دا او دا او دا ټول شیان مونږ هیئت ولوي، هیئت دغه د راپورونه دا دي، دې کې هېڅ خبره هم هغوی پیدا نه شوه کړه. بیا د هغې نه وروسته ما حج کې تاسو روغوښتی والیان، او د هغوی دپاره مې دوی ته مې هغه وکړه چې راشئ تاسو که څوک شکایت لري دا وکړئ. نو اوس تاسو وایي څه کول پکار دي. نو په دې کې مختلف نظریات وړاندې شو. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه نظر دا و چې که جهاد او هغه شروع شي شاوخوا نو دا خلک به مصروف شي، څه به ورک شي. بعض وایي چې نه، دا خلک د پیسو شوقیان دي، څه پیسې میسې کومک ورسره وکړي خبره به خلاص شي. بل ویل چې نه، دا کوم یو چې اصلي د فساد او د فتنې کسان دي دا راونسئ، دا مړه کوي، بس ختم یې کوي، دا نور خپله متفرق کوي، غیر د دې نه چاره نشته نور. نو بالاخره څه نتیجې ته خاص ونه رسېدل سره چې اوس څه کول پکار دي. ځکه حضرت عثمان صاحب هغه ویل چې د داسې خلکو په خلاف باندې چې هغه ما سره دلیل د قتل او د وژلو نه وي، نو څنګه یو سړی وژنې په نومه مسلمان یو کلمه وایي هغه هم وایي، نو څنګه د خلک هغه وکړه. خیر دا خبره انداسې پاتې شو. حضرت معاویه صاحب چې کله رخصتېدلو شام ته تلو، نو راغی د حضرت عثمان نه اجازت وغوښتو، ورته ویلې خو خبرې ورته وکړې، زه یو د 3 خبرې ورته کوم. یو دا ده چې ما سره شام ته لاړ شي دا به ډېر ښه. هغه ورته ویل زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب نه پرېږدم. وایي خیر داسې وکړه مکې ته لاړ شه، په مکه کې اوسېږه، هلته څوک در باندې تجاوز نه کوي، دا هم نه کومه، ځکه هلته خامخا داسې کار وشي او دا خلک راشي او تجاوز او هغه وکړي، نو حرم شریف په اعمالي به راشي، دا هم نه کېږي. بیا هغه ورته ویل چې خیر داسې وکړه، زه به یو 10-12 زره کسان مسلح درته راولېږم، همدلته په دې مدینه کې اوسېږي، هېڅ مشکل به نه وي. بیا هر څه چې بیا هغه ویل چې نه، زه د مدینې خلک د حرم نبوي خلک نه تنګوم، بس هېڅ چا ته اجازه نه ورکوله. او د دې اصلي وجه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه متعدد احادیث یو نه څو ځلې اورېدلي وو چې ته به د فتنهګرو خلکو د لاسه وژلی کېږي. بل امام احمد حنبل په خپل کتاب کې فضایل الصحابه کې دا حدیث را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان ته ویل چې ګوره تا ته به مسلمانان یو قمیص در واغوندي الله پاک، خو که چېرته منافقین او نورو خلکو د دې قمیص د ویستلو مطالبه د نه وکړن، دا قمیص ویستلو مطالبه یې ونه مني. دا خبرې دا ټولې کړې وې، او ته به د فتنې اولین هغه کېږي، تا باندې به سختي او تکلیفونه راځي، خو ته به د فتنه کې وژلی کېږي، خو شهادت به تا ته الله پاک به نصیب کوي. نو دا ټولې خبرې داسې وې چې حضرت عثمان صاحب دې خبرو نه منې کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا ویلي چې دلته به فتنه او فساد پیدا کېږي، خو ده ویلي چې زه نه غواړم چې په مسلمانانو کې د وینو تویولو ابتدا د ما نه وشي، د ما په خاطر د خلکو وژلی شي. په دې خاطر باندې بس اقدام نه کولو.
کله چې دا خبرې شو ټول والیانو سر شو نو د عبد الله بن سبا د خپل ګروپونو سره د کسانو سره پروګرام ونیولو، خطونه سره تبادله کړو، ویلې چې سږ کال د حج په موسم کې به مونږ د حج په بهانه باندې چې حج مونږ کوو، مونږ به ټول راځو، د هر سړی به د هرې منطقې نه د 1000 کسانو سره راځي او د حج په بهانه به راځي، او چې کله مدینې ته راورسېږي نو مدینې په یو طرف کې به چېرته واړوي هلته په دې باندې چې مونږ مریض لرو دا لرو معطل یو، نن حج ته او سبا ځو حج ته، په دې باندې به هلته ځای ونشي یو ځای. نو همداسې وشوه. اولین کاروان د عبدالرحمن بن عدیس په نامه باندې د مصر نه د 1000 کسانو برابر شو، خو په ټول په یو ځل نه وتل، ځکه دوی شک لرلو، ځکه هلته والي او دا خلک خبر و چې داسې دا خلک فتنهګر خلک دي. نو لږ سلو، 1.5 کسان د عامو حاجانو سره وتل. بیا چې کله لارې ته یو زیاته ورسېده هلته سره وعده یې هلته ټول سره یو ځای شو. د هغه ځای نه غلی مدینې منورې په یو اړخ کې د مصر په طرف کې واړول، د غربي طرف کې. بل د بصرې نه چې را روان شو، بصرې خلک هم د حکام بن جبله په نامه چې د ډاکوانو غلو مشر و، دا هم 1000 کسان برابر شو، هغوی هم د ګروپ راووتل، په لاره کې بیا سره یو ځای شو. بیا د مدینې په ختیځ اړخ کې دلته یو ځای کې بیا ځای په ځای شو. د ګوفې نه هم 1000 کسان د مالک اشتر او د دې په هغه باندې دغه برابر شو، را روان شو. دوی هم د مدینې منورې سره نږدې دلته واړول. دلته چې کله واړول په دې وخت کې دا داسې وخت و چې اوس مسلمانان حج ته روان دي، حج موسم و، دا د شوال میاشت یا د کوچني اختر میاشت وه چې دوی را روان شو. او چې کله مدینې منورې ته را نږدې شو نو دا د ذوالقعدې میاشت وه، یعنې ذوالقعدې پسې د سین ور د حج ذوالحجه د حج مناسک شروع کېږي. نو دوی په داسې وخت کې را ورسېدل چې دلته تر څو پورې چې حج ته ټول خلک لاړ شي، مدینه او دا ځایونه خالي شي، نو موږ به په دغه وخت کې حمله کوو. 2 پروګرام یې دوی سره و. یو پروګرام دا ورسره چې حضرت عثمان به خلافت پرېږدي، دا چوکۍ به پرېږدي، ځکه دا د حضرت علي حق دی. د مصر خلک په همدې باندې و چې مصریانو ویل چې موږ بس د علي صاحب خلیفه کوو. د کوفې خلک چې هغه ویل چې موږ زبیر رضی الله عنه خلیفه کوو. د بصرې خلک ویل چې موږ حضرت طلحه بن عبید الله کوو. 3 وړه مختلف. عبد الله بن سبا اصلي خبره دا چې هغه نه د حضرت علي سره دلچسپي لرله، نه د حضرت عبید الله بن طلحه بن عبید الله سره، نه د حضرت زبیر سره، نه د حضرت عثمان سره. صرف خبره دا و چې اسلامي نظام، اسلامي خلافت د کوم اتفاق چې اوس د مسلمانانو په منځ کې دی، دا څنګه ګډوډ کې، دا څنګه د منځوي، دا اصلي خبره د سره دا دا چې په هر طریقه کې دله بس هغه طریقه به د انتخاب وله. نو دا خلک همداسې په خپل حال پرې خور چې راغله هلته، نو دلته خو دا مسله نه وه. خو عبدالله بن سبا دا معلوم شوی و چې په اسلامي امت کې ډېر زیات خلک چې کوم یو دي، زیات خلک د حضرت عثمان نه وروسته د حضرت علي پیروي کوي او دی مني من حیث غټ او مشر سړی او د ټولو مشرۍ مني. نو ځکه د په ماره کې هغه شروع کې دا خبرې چې دا یو راستل، هغه اصلي خبره دا و چې دی پوه شوی و چې په اسلامي امت کې زیات ناصر و نفوذ د حضرت عثمان نه وروسته د حضرت علي کرم الله وجهه دی. نو د محبت او د اهل بیت محبت او د وصیتوب او دا خبرې راوایستلې او اندېره تر اخره پورې کار واخیست، حتی حضرت علي صاحب تر الوهیت او خدای پورې ورسولو. اصلي خو دې مطلب دا چې په دین کې څنګه تغیرات او د خلکو افکارو کې ما درته ویل چې دا اوس د خلک شته چې حضرت علي صاحب د الله په حیث مني، ځینې د پیغمبر په حیث مني، ځینې د ولی او سی په حیث مني، ځینې بل هغه په نامه دغه شی دا شیان پکې راوایسته. او د دې نه مطلب دا و چې دا فرقې جدا کې او اختلافات پکې راشي او د دین کې تحریف راولي. دغه اصلي خبره او مسلمانان سره په خپلو کې واچي، په خپلو کې سره وولي. او همدا خبره د حضرت عثمان د شهادت نه وروسته شروع شوه چې بیا په خپلو منځونو کې ډېر زیات کسان سره ونښتل او لانجې او په یو مسجدونه جدا شو، هر څه سره جدا شو. اصلي پروګرام د دوی همدا و، دا اجنډا د یهود همدا و چې داسې یو کار وشي. نو بیا موږ مخکې درس کې دا خبره کړې وه چې دوی کله مدینې منورې ته راورسېدل او د مدینې په شاوخوا کې واړول، نو په دې وخت کې حضرت عایشه بیبي حج ته روانه شوه، څه کسان نور هم روان شو، عبدالله بن عمر بن عاص هم لاړلو. دلته حضرت علي کرم الله، حضرت زبیر، حضرت طلحه، حضرت عبدالله بن عمر دا خلک و، هغوی په داخل دي ډېر کسان و چې د حج ته خو چې کوم یو ضرورت هغه لاړه. حضرت عثمان رضی الله عنه هر کال به حج ته چې تله خپله خلیفه به تلو حج ته، چې هلته د خلکو سره ملاقات نه وکړي، څه مشکلات یې هم واوري، هغه خلک چې راځي د هغوی سره ملاقاتونه ناسته پاسته وکړي، مسایل هم واوري. نو په دې وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه مقرر کړ چې ته لاړ شه. نو هغه ورته ویلې چې امیر المؤمنین دلته حالات خراب دي، دا خلک شریر او فتنهګر خلک دي، داسې نه چې څه وشي بل سړی مقرر کړه، زبل پاتې بیا ورته چې نه ته لاړ شه او زه درته خطبه لیکم او دا خطبه هلته خلکو ته
ته واوره د ما د نماینده په حیث به ته ځې حج ته، نو دا ښه خبره چې ته لاړ شې. نو بیا هغه رخصت شو، څه کسان چې تل هغه هم ورسره لاړل حج ته. دوی په حج کې هلته حج ته ورسېدل. دلته حضرت علي، حضرت زبیر، حضرت طلحه نور کسان چې کوم یو دا حضرت علي شه ورغی د مصر باغیانو ته، د مصر باغیانو ته ویل چې څه خبره ده. ویل چې هغوی ورته د خپل پروګرام داسې وړاندې کړ چې دا او دا د موږ والي ظالم دی چې دا ته وسي او پلان کې. هغوی ټول ورته چې دا هسې دروغ دي، دا خبرې مه کوئ، ما په خپله د حضرت عثمان سره بیعت کړی، موږ په خپل انتخاب کړی دی، موږ دا ټول تر شا ولاړ یو. دا خبرې چې دا تاسو کوم یو کې دا ټول دروغ دي، دا یو هم نشته، دا ټول شیان تاسو هسې د ځانه جوړ کړي. خو خیر خلک یې چې څه دلایل دوی ویل حضرت علي صاحب خو د علم په اصطلاح سره یو غټ منبع او سرچشمه وه، نو د دوی ټول دلایل هغه اعتراضات ټول شیان په ښه مدللو دلایلو باندې په نرمه او پسته ژبه هغوی ته دا بیان کړ. بس خلک یې قانع کړل. چې کله قانع شو نو هغوی اخر کې دا مطالبه وکړه چې خبره یې ورباندې بند نه کړه، لارې بند نه کړې. نو چې دا والي عبدالله بن سعد بن ابي سره دا د لري کې موږ څو کس دي تعین کې چې موږ هغه کوو. نو داسې وړاندیز داسې وکړه چې محمد بن ابوبکر کشي دا به ښیي، ځکه هغه څه وخت کې مصر کې اوسېدلی و، هغې خلکو سره په دې ځینو نظریاتو کې تقریبا سره یو نږدې و په نظریاتو کې، نو ځکه یې دې غوښتلو چې دی راشي. نو دا خبره دلته حضرت علي صاحب ورته چې صحیح ده، دا کار انشاءالله کېږي، دا به زه درته کوم. نو راغی حضرت عثمان صاحب ته ورته وویل چې دا خلک نور ټول شیان یې ومنل، صرف دا یو مطالبه لري چې محمد بن ابوبکر د والي په حیث چې هغه سړی دې لرې کړي. حضرت عثمان صاحب ویل چې بیخي صحیح ده، هېڅ مشکل هم نشته. دستي فرمان ولیکلو چې محمد بن ابوبکر دې والي هلته هغه بس دی هغه کې او د فرمان ورکړي چې بس دا د فرمان او زه هغه نورو خلکو چې کوم یو بصرې او د کوفې نه راغلي وو هغې ته حضرت طلحه حضرت دا درې واړه حضرت علي، حضرت طلحه او حضرت زبیر درې واړه عشره مبشره دي. ګوره دي کسان نه دي، دا خپله هغه کسان دي چې الله عز وجل د خپل محبوب استازي په خوله باندې دوی ته د جنت زیری ورکړه. داسې عادي خلک نه و چې خلک پروپاګند کوي. دا د شیګانو په کتابونو کې ډېر هغه داسې راغلي چې دا خلک یې بیخي ملوث کړي چې دا د حضرت عثمان صاحب په خلاف دا بیخي مطلق دروغ دي. دا امغه رافضي او غالي شیعاګانو چې کوم یو دي هغه افراطي خلک دي، هغوی دا خبرې به د تاریخونو کې روایتونه لیکلي دي او کړي دي، نه نهیستې دي پکې چې دا شو دا شو، دا ټول دروغ دي سراسر. هغوی لاړه د کوفې خلکو ته او د بصرې خلکو ته هغوی سره خبرې وکړې. هغه خلک یې بالکل قانع کړل چې دا تاسو کوم یو اعتراضات لري دا اعتراضات دروغ دي، موږ تحقیق کړی، هیئت لاړو، هیئت راغی، والیان هم وغوښته، تاسو ګوره تاسو ته ټولو ته خبر راکړئ چې حج ته راشئ، په حج کې اعتراضات وکړئ، تاسو یو قسم حاضر نشوئ. هلته چې حاضر نشوئ دلته ولې دا کار کوئ؟ دا کار به هلته کړی و چې هلته والي تیار موجود دی، والي په مخ کې به هم دا اعتراضات کړي وو. هلته تاسو یو هم هلته حاضر نشوئ او نن دلته هغه شروع کړی. بس خلک هغه شو روان شو، ایسته د بصرې والا بصرې ته روان شو، د کوفې والا کوفې ته روان شو، مصر والا مصر ته روان شو. دلته مالک اشتر نخعي چې د کوفې نه راغلی و او حکام بن جبله چې د بصرې نه راغلی دا په داخل دی، عبدالله بن سبا خپل هم په دې مدینه کې پټ پاتې شول. دا په مدینه کې پاتې شو، دا نور ګروپونه لاړ. دلته چې دوی پوه شوه دې کې یو خبره دلته پکار ده، هغه دا ده چې په دغه بلوایانو کې بغاوت کوونکو کې چې د درې منطقو نه راغلي په دې کې دوه قسمه خلک وو. زیات خلک هغه و چې د یهودي پلان نه و خبر، د عبدالله بن سبا کوم اصلي پلان چې کوم یو و د هغې نه په دې خلکو کې په د 3000 کسانو کې د مختلفو منطقو نه راغلي، په دې 3000 کسانو داسې کې فکر وکړئ چې 50 به نه و خبر، 50 به خبر و نور نه و خبر، دا نور ټول همداسې خلک بس چې په مختلفو بانو د ځان سره راوستي وو چې په دې ځینو مسایلو کې ورسره شریک وو، خو په اصلي پلان چې کوم یو و هغې نه دوی نه و خبر. هغه به وروسته درس کې انشاءالله نن راځي چې کوم شیان و. نو دوی خو پلان اصلي دا و چې حضرت عثمان یا لرې کړي او یا یې ووژني، د دواړو نه غیر بله خبر نشته، چې دا نظام ختم شي، دا نظام ورک شي، داسې اختلافات راشي. دې دپاره پروګرام و او دا خبره یې نورو ته نه وکړې، نورو ته بیا بس نور ویلې چې کله محمد بن ابوبکر د والي په حیث تعین شو او مکتوب یې ورکړ او بس دوی سره روان شو، یو ځای سره روان شو. دلته دې خلکو چې د اصلي دسیسو والا خلک چې اصلي پروګرام کوم و او د یهودو تر هغه لاندې کار کولو اشراف لاندې، هغوی سره دستي ویل چې اوس خو کار خراب شو، موږ دومره کسان تر دې ځای راوست او بهترینه موقع او بهترین حالات و خلک ټول حج ته لاړ دي، دلته چانس د دې خبرې شته چې بس دا خپل پروګرام عملي کو. نو بس یو جعلي خط جوړ کړي. دې جعلي خطونو مخکې موږ یادونه وکړه چې دې خلکو د حضرت عایشې د خوا نه، د امهات المؤمنین د خوا نه، د حضرت طلحه د خوا نه، د حضرت زبیر د خوا نه، د حضرت علي کرم الله وجهه، د مخورو صحابه کرامو د طرف نه ټولو ولایاتو ته خطونه
جوړ کړي وو ټاپې په لګولې وې چې دلته مونږ د عثمان نه ډېر په تنګ یو او تاسو راجګ کړئ مونږ امداد وکړو دا سړی ختم کړو دا لیکونه باقاعده دوی د بیخي په دې کې مهارت او هغه لرلو په اصطلاح سره ملکه لرله چې دا شیان جوړول نو دلته پوه شو چې اوس کار خراب شو مونږ پروګرام ټول شن شو نو دستي یو جعلي خط جوړ کړ یو جعلي فرمان د حضرت عثمان په نامه جوړ کړ او خط ولیکلو د مصر والی ته عبدالله بن ابي سره ته او حال دا چې د دې نه لږ مخکې چې دوی دا خط لیکي هلته محمد بن حذیفه راجګ شوی د مصر ولایت نیولی و او د مصر والي عبدالله بن سر حضرت عثمان ته خبر ورکړ چې داسې مصر خو محمد بن حذیفه ونیولو زه درځم هغه ورته چې بس راځه هېڅ خبره هم نشته قاصد رالېږه دا نو هغې وخت کې د مصر نه عبدالله بن ابي سر وتلی دی خو چا په مصر کې شته نه د مصر والي بل څوک بل چا قبضه پرې کړې او دوی دلته خط ولیکلو دا د دې خط د جعلیتوب دلیل دی چې کله خط ولیکلو خط کې ولیکل د مصر والی ته لیکلی عبدالله بن ابي سره ته در حاله چې والی نه والی خو محمد بن حذیفه و نو په دې وخت کې څنګه هغه ته خط لیکي خو دا خو د منطقي څون لري وي د یو بل د حالاتو نه خلک نه خبرېدل دوی نه خبر چې وسالته داسې کار شوی او بل څوک دی نو دوی خط داسې ولیکلو چې د مصر والی عبدالله بن سعد بن ابي سر ته سلام او سلام نه وروسته دا دلته چې کوم فتنهګر او باغیان او دا خلک راغلي وو دا چې څنګه هلته در ورسېدل دا ټول ووژنه او بس پښې او لاسونه مخالف پرې غوڅ کړه هغه ځوړند دي که بس خلاص دا باغیان دي او د دوی جزا همدا ده دا خط ولیکلو او دا خط د داسې سړي ته ورکړی چې هغه د حکومت کې غلامۍ کار یې کولو او بیا یې اوښ پیدا کړی چې هغه اوښ د حکومت خو نو دا سړی په دې باندې سور کې او دته ورته وی چې ګوره ته به داسې کار کوي چې کله به د مصر دا زر کسان چې روان دي کله به دوی ته ورنږدې کېږي کله به ته لرې کېږي کله چې ورنږدې شي چې دوی ته څه وکتل نو ته به ته ونه تښتې نو چې دوی ته دومره شک پیدا شي د سړي سره څه مسله شته چې دا کله موږ ته نږدې شي او کله لرې شي دا امام ابن جریر طبري په خپل تاریخ کې همدغه خبر را نقل کړی ده چې دوی دا کار دغسې وکړي نږدې کېږي او لرې کېږي اخر دا خلکو لږ څوک دی اوس چې کله ځکه اصلي ما درته وی چې اصلي خبرې نه خو هیڅوک هم نو خبر اصلي خبره خو د عبدالله بن سبا او د غټو شیطانانو سره او د نورو سره نه و نو نور خلک به دې خبر نه و چې داسې خبره ده نو اخر دا ځلې چې رانږدې شو اخر نو بس کله کې ونیول چې ونیول تلاشي کې تلاشي ګوري چې یو فرمان یې ترې راوستو چې فرمان دا څه دی دا د امیر المؤمنین فرمان دی حضرت عثمان نو مونږ یې وړي دی مصر والي ته خط چې خلاص کې خط کې دوی خو نه خبره دا کوم چې د مصر والا وا پټ خلک خبر و نو چې فرمان خلاص کې په فرمان کې لیکل شي حتی محمد بن ابي بکر هم د دې خبرې نه خبر نه و د سره چې د یو شی شته دی هغه چې کله خط خلاص کې چې خط کې لیکلي دي د مصر والی ته عبدالله بن ابي سره ته چې دا خلک در ورسې تیمړه در حاله کې الته د سره والی دی الته بل والی ناشته نو دلته محمد بن ابو بکر چې کوم یو دم جلالی شو بس یو دم هغه کړ چې عثمان اخر دې دا کار وکړي الته د ماته د ولایت فرمان راکړي او دلته د ما د قتل او د موږ د مرګرو د قتل فیصله دې وکړه ته دومره وسخه هغه شولې او بس یو دم راتاو شو چې راتاو شو دا زر کسان ټول راتاو شو دوی چې راتاوېدل دلته خو په پروګرام خو بل ځای کې و مرکز ریموټ کنټرول خو په بل ځای کې دی ریموټ کنټرول الته د بصرې او د کوفې خلکو ته بس خبر ورلګي چې بس هغه راتاو شي تاسو هم راتاو شي په یو زمان کې درې وړه ګروپونه مدینې منورې ته راورسته چې راورسېده او بس چغې او زنده باد او مردباد دا چغې شروع کړې حضرت علي ورغی حضرت علي ورته څه خبره ده د مصر والا ورته چې داسې موږ ته خو داسې کار کړی هغې وخت کې تا په مخ کې دا ټولې فیصلې وشوې محمد بن ابوبکر ته د ولایت فرمان ورکړې او بیا تر شا پورې موږ ته دغسې خط لیکلی دی چې دا در ورسېده دا ټول ووژنه نو ده ورته ویلي چې دا خو صحیح ده دا خو ستاسو د ګروپ په باره کې مصر ته فرمان لیکلی شوی چې دا ووژنه خو د دې جواب ما ته راکوي چې دا د کوفې او د بصرې خلک څنګه تاسو سره یو ځای مدینې ته اچا خبر کړ ما ته دا ووایي چې تاسو خو صحیح ده فرمان هم نیولې خط هم نیولې سړی هم نیولې اوښ هم نیولې دا خو صحیح ده خو دا د بصرې او د کوفې فرمان خو چا نه دی صادر کړی که نه هغوی څنګه د تاسو سره دلته یو ځای راغله په یو ځای باندې مدینې ته راورسوي قسم په خدای ګوره امام ابن کثیر علامه ابن کثیر دا په خپل کتاب البدایه او نهایه کې دا خبره لیکلې ده چې حضرت علي صاحب قسم وخوړه چې ما د په هغه ذات قسم می چې زما رب دی چې دا پروګرام په مدینه کې پټ جوړ شوی دی او دا د دې ځنه رهبري کېږي نه دا فرمان صحیح دی او نه غلط دی خو فرمان یې راواخیستو راغی حضرت عثمان رضی حضرت عثمان رضی ته ورته ویل چې داسې خبره ده هغه ورته چې ګوره دوه خبرې دي که دوی په دې باندې دوه شهیدان هم تیر کړي دوه شهیدان چې دا خط ما لیکلی دی
او چاته مې ورکړی او والي ته مې لېږلی او بل دا ورته چې ګوره والي هغې ځای نه لرې شوی دی، هغې ځای کې والي بل څوک دی. نو ما څنګه عبدالله بن ابي سره ته لیږل، هغه د سره والي نه دی، هلته خو والي محمد بن حذیفه دی، نو څنګه ما خط لیږل عبدالله د سره والي دی نه. دویمه خبره دا ده چې که دوی 2 شاهدان په دې تیر کې زه دا ملامتي منم، خو که دا نه وي نو بیا خو ماته د قسم راکړي، زه قسم کړم والله بالله چې نه دا خط ما لیکلی نه ولا که دې نه خبر یم او نه د دې مسلې نه بیخي علم نه لرم، نو دې نه خو زیاته څور خبر نشته. خو حضرت علي څخه بالکل پوه شو چې دا یو توطیه او دسیسه ده چې د خلکو جوړه کړې ده. بس دا خبره خراب شوه، بس دا خلک راغله شاوخوا د مدینې بخار راننوته او نږدې شاوخوا ته دلته واړول او بس دا خبره یو دم اعلان کړه چې موږ د ټولو کسانو مطالبه دا ده چې د عثمان به خلافت پرېږدي، بس دا به نه کوي. یو خبره دا چې خلافت به پرېږدي، دی به لرې کېږي، استعفا به کوي او بل سړی به تعینېږي. او دویمه خبره دا چې دا کوم والیان چې په دې منطقو کې دي دا والیان به ټول لرې کوي دي موږ د مطالبې مطابق چې موږ څه غوښتلو، په مصر کې به مغه والي کېږي، په بصره کې مغه والي کېږي، په کوفه کې مغه والي کېږي. دا خلک چې د تعین کړي دا موږ نه غواړو د سره. که دا 2 خبرې دی نه مني، یعنی خلافت نه دستبردار کېږي، نه استعفا نه کوي او بل والیانو ته تغییر نه ورکوي، نو بیا د قتل او مرګ ته بس اماده شي. دا خبره په عامو کوڅو کې په هر ځای کې کوله. خو په دې وخت کې حضرت عثمان صاحب راتلو منځ بیا کوله او بس تلو راتلو به دوی همدا مطالبې کولې. دا مطالبې خو مخکې نه موږ تاسو خبره کړې وه چې حضرت عثمان غني رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. دا روایت ګوره امام احمد بن حنبل په خپل فضائل الصحابه کتاب کې، یو مسند احمد دی، یو فضائل الصحابه په نامه باندې کتاب دی، په دې کې د ټولو صحابه کرامو فضائل او مناقب را نقل شوي د امام احمد حنبل. ګوره امام احمد حنبل د شهادي سړی نه دی، لس لک په دې امت کې اولین شخص دی، یو شخص دی، صرف یو شخص دی په ټول امت کې چې 10 لک احادیث سره د اسناد یاد او بالکل په ولایت کې شک نه و، بالکل ولی ولا بلکې ولیانو سردار د یو شخصیت د په خپل کتاب کې فضائل الصحابه او صحیح احادیث را جمع کړي دي په دې باره کې فضائل الصحابه کې. دا حدیث امدې کتاب کې امام احمد حنبل را نقل کړی دی چې حضرت عثمان غني رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ګوره الله به تا ته یو قمیص در پتن کې دروابې غوندي، خو ګوره د منافقینو او د خلکو په خبرو دا قمیص نه وباسي. حضرت عثمان څخه دا خبر معلومه. او بل دا چې مخکې مونږ د حضرت عثمان په مناقبو کې دا خبره وکړه چې حضرت عثمان ته ابو موسی اشعری په خوله باندې چې د بخاري حدیث اول مونږ بیان کړو په مناقبو کې چې هغه ته ویلې چې دروازه چې ټک ټک شو، اول ابو بکر هغه د جنت زیری ورکړي، بیا حضرت عمر هغه د جنت زیری ورکړي، بیا درېمه دروازه چې ټک ټک شو ابو موسی اشعری ته ویل چې ورشه دروازه ورته خلاص کړي، جنت زیری ورکړه، خو سره د مشکلاتو د فتنو او د فسادونو د مشکلات سره مخامخ کیږي. دا خبره خود ته معلومه و، نو د خدا ویل چې په هیڅ صورت هم دا امکان لري. امام احمد حنبل او طبقات ابن سعد دا خبره را نقل کړې ده ګوره چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه همدغه حدیث امام احمد حنبل دا ځای چې وسوایم دا امام احمد حنبل په خپل فضائل الصحابه کې را نقل کړی چې عبد الله بن عمر هغه تر هغه حضرت عثمان په همدغه وخت کې چې دا لانجې شروع شو چې به د استعفا وکړو نو والیان دې بدل کې کړي مونږ وښنو دي، نو د تر هغه حضرت عثمان ته ځنې خلکو حضرت عثمان ته غور کې مشوره ورکړه چې کته استعفا ورکړه خبره د خلاصه د خیر خبره خو نه ده. حضرت عثمان چې دا نه کیږي، ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا به نه کیږي. حضرت عبد الله بن عمر ورته راغی، عبد الله بن عمر ډېر غصب عالم پوه سړی و، هغه ورته چې ګوره عثمانه که بالفرض ته استعفا ورکړې او لرې شې نو ته ژوندی پاتې شې تر ابده وې چې نه. ویل چې آیا دغه خلک چې کوم راغلي دا د دې شیانو حق مستحق دي چې دا داسې مطالبې وکړي او د مسلمانانو یو لوی نظام دی بردار کړي، دوی چې نه دا نه کېږي. نو ورته ویل چې ګوره عثمانه نه ستا ژوند ابدي دی، نه به ابدي پاتې کېږي او نه دا خلافت تر اخره پورې. نو خبره دا ده چې په هیڅ صورت هم دې ته اماده نشي چې ته خلافت پرې د استعفا ورکړي، ځکه دا به بیا د خلکو یو لوبه شي. بس په ټول اسلامي امپراتورۍ کې په میلیونونو خلک اوسېږي، د څو په لسګونو ولایتونه او صوبې لري، داسې غټ
د دنیا نیمه برخه د دوی په لاس کې ده او په دې کې د 3000 کسان نغلي هغه هم 3000 کسانو کې یو څو کسان داسې دي چې دا مطالبه کوي او دوی نو ځان سره ملګري کړي نو دا خو به سبا دا شعار خلیفه چې کینی نو دونه خلک خو به دا خو له 3000 جمع کړي 1 لک به راجمع شي چې خلیفه دې هغه وکړي استعفا وکړي نو دا په دې باندې نه ده چې ټول خلکو پر هغه باندې اکثریت باندې یو سړی انتخاب شوي بیا د 1000 2000 او 3000 راټولېږي چې بس دا موږ نه منو والیان هم نه منو دا نه منو دا لري کول پکار دي نو دا خو به تر اخره پر یو لوبه جوړه شي بیا به نه نظامي نه به حکومت نه به خلافت هیڅ شی بني بلکې دا به د ګډوډۍ او نمونه هغه وګرځي نو ته په هیڅ صورت هم دې ته آماده نشي چې خلاف هغه ورکې استعفا ورکې بس هم دې باندې هغه شه اطاعت لپاره الله پاک چې کوم شی لیکلی هغه وي خو خیر ورو دا سهاره تنګېدله دلته اول وخت کې دوی لږ مطالبه اسانه کوله خو چې کله په دې پوه شو چې اوس د حج موسم ختمېدونکی دی حج ختمیږي او د حج نه خلک راځي او کېدای شي د مدینې د حالاتو نه والیان شاوخوا ټول خبر شوي چې په مدینه منوره کې داسې خلک راغلي دي او حضرت عثمان وژني یا دی لرې کوي نو کېدای شي د ولایتونو نه هم خلک راورسېږي چې خلک راورسېږي دې نه بعد دوی راغله تقریبا 10 ورځې یوه میاشته پورې لیکلي دي چې یوه میاشته پورې حضرت عثمان نو مسجد ته تلو امامت یې کوله بس د یوې میاشتې نه بعد بس د امامت نه کور هغه کې ورچته بنو امامت نه کې مس امامت نه د منی کې چې د منی کې یو د 3 ورځې حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ امامت کول هغه بس هغه کې غافقی په نامه باندې چې د ټول 3000 کسانو مشر اصلي مشر عبد الله بن سبا او هغه بدبخت ځان نه خو د مشهور چې د يهودي دی او مسلمان شوی او ځان مسلمان خودلې نو هغه نو دا غافقی چې کوم یو د مشر نو بس ابو ایوب انصاری مرتضی ته امامت کې نو خپل امامت ته مخکې کېدل خپل به امامت کول نو چې دا د 10 ورځې بعد دې نو ورسته د حضرت عثمان رضی الله کور معاشره کې چې کور معاشره کې د جمع ته نه پرې خل جمعات تلل شي دې نو ورسته چې کله د مطالبه کول حضرت عثمان چې په هیڅ صورت کې تاسو مطالبه په هیڅ صورت زمون شمنل او حتی مشران صحابه کرام چې کوم یو مشهور حضرت الله حضرت بدر هغه مل چې دا خبر هیڅ د منلو ور نه ده چې بس هر سړی د ترجیږي او خلیفۃ دی وای چې د رشدار نه کیږي مسیح هغه دا ونه مل چې وای نه مل بس دوی کور معاشره کې د چنور مسجد ته نشدل او حتی 2-3 ورځې بعد خوراک هم په بند کې او به په بند کړي په دې وخت کې حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی امهات المؤمنین د جملې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي و او دا د ابو سفیان لور و د څه خوراکي شیان او به دا شیان را واخست او را روانه شو په قچر باندې چې هغه حضرت عثمان رضی الله ته چیراوړي په لار کې د خلکو ګیره کړه بیا ورته چې ګوره زه عثمان ته زم د هغه سره چې د خلکو وصیتونه دي سمالونه او حساب کتاب ورسره دي زه د هغه پښتنه ته کوم چې هغه تاسو چې موږ وژ نو که او وژل شي نو دا شیان خو ټول خراب شي هغه ورته ته دروغجنه ته دروغ وایي د ابو سفیان دی پلان کې لوري مسیسته هغه قچری چې کوم یو هغه چې ورسره هغه قیزه چې دی نیولې و هغه وش کوله پرې کړله او هغه ته یو دماغه ورکړ فضل الله سره لرګي ایست منډ کړي قچر منډ کړي په دې وخت چې هغه رښتینی صحابه کرام عملګری وغوي زر ورغله قچري راګیر کې او د ته نه راخته کړه مزدیر ویل چې دا ډیر بدبخت انسانان دي خدای رسوا که خدای تباک نشته کور تراله دې نه بعد حضرت صفیه ام المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرمن هغه ابو صفیه رضی الله عنها نومیدله هغه راغله هغه شان راوړ هغه پرې نه هغه ورته دروغجن لری شه مزدیم وشړله هغه هم دغه ستې قچر غوند د هغه وکړه چې قچر باندې سره هغه په واخستو نو دغه نو ورسته بیا د هغه د خپل کور نه د حضرت عثمان تر کور پورې او تخت کې خودله او په دې تخت به سړی هغه کوله د کور د حضرت عثمان د کور ته او خوراکي مواد ورلګل مشکلات دومره ډیر تکلیف دې نه بعد حضرت طلحه رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله عنه نور صحابه کرام حضرت ابو هريره رضی الله عنه حضرت عبد الله بن عمر د ټول خلکو حضرت عثمان ته خپل راغله ورسره کېناسته ورته چې ګوره دا خلک تا وژني تا نه پرېږدي موږ ته اجازه راکړه چې موږ ستا دفاع وکړو دلته راشو هغه ورته چې نه هېڅ څوک دې نه راځي ما په خاطر هېڅ څوک جنګ نه کوي پرېږده دا خلک ما وژني بس تاسو به دا کار نه کوئ بیا چې لاړه 2-3 ورځې تېر شو حضرت علي صاحب خبر ورته راولېږلو امام حسن ورته راولېږلو چې ورته ووایه چې ما سره 1500 کسان زرې پوش مسلح شته دی بس ته امر وکړه دا خلک دلته ته عبدالله بن زبیر ورته راغی چې امیر المؤمنین قسم خدای چې ته ماته امر وکړه چې دا خلک دلته حضرت امام حسن امام حسین عبدالله بن زبیر محمد بن زبیر دا خلک محمد بن طلحه دا خلک ورته ټول ابو هريره هو چې وسلې سره عبدالله بن عمر دا خلک راغله چې موږ ته خالي امر وکړه دا خنجران درته په داسې په یو دقیقه کې د کوڅونه اخواته کشکو هغه ورته چې ګوره
یو خو دا حرم نبوي دی، په دې حرم نبوي کې وینه تویول ناجایز دي. که دوی ته وي دا د دوی خبره ده، خو زه دا کار نشم کولی او تاسو نه مطالبه کوم چې دا کار ونه کوئ. تاسو د مسلمانانو وینه تویول ابتدا مه کوئ. تاسو که دوی وکړئ دوی خپل کار دی، خو موږ او تاسو باید دا کار ونه کړو. بس ټول خلک یې جواب کړه. اخر چې حالات سره خراب شو نو حضرت علي کرم امام حسن امام حسین دواړه راولې چې د عثمان په دروازه کې ودرېږي او پیره وکړو، په هېڅ صورت چاته اجازه ورنه کوي. او حضرت زبیر نو خپل زوی عبدالله بن زبیر چې خود تکړه مجاهد هغه افریقا کې چې جرجیر وژلی و، ده ته ورته وویل چې عبدالله لاړ شه هلته د په دروازه کې ودرېږي، هېڅوک دننه ننوځي، بس تاسو پوهېږئ چې څه وکړئ د خلکو سره. دې نه وروسته طلحه نو خپل زوی محمد بن طلحه ده ته ورته وویل چې لاړ شي هلته ودرېږي. دا ټول هر یو هغه خلک ودي. نو چې دا راغله په دروازه کې چې ودرېده دلته دوی پوه شو چې ولا کار خراب شو، ځکه امام حسن امام حسین او محمد بن طلحه او عبدالله بن زبیر رضی الله عنهم اجمعین دا خو د شخصیتونو که دوی ته ضرر رسېدلی وی، خو دا خلک ولا یو هم ژوندی دا 3000 کسان یو هم ژوندی مسلمانانو او خلکو نه پرېښول، خو دوی ویرېده چې کله ویرېده چې کار خراب دی. نو بالاخره په دې وخت کې داسې حال شو چې هغه حج ته چې کوم کسان لاړ وو د هغې نه اول کس مدینې منورې ته راورسېدو، اول کس راورسېدو، ځکه هغه پوه و چې مدینه کې حالات خراب دي. نو څنګه جهاد مراسم خلاص شو او په 4 باندې خلاصېږي 14 د ذوالحجې باندې، نو بس را روان شو او دلته راورسېدو. چې کله دی راورسېدو او بس دا مشران خبر شو، دا د باغیانو او د یهودو جال والا چې و پروګرام دوی خبر شو چې ولا حاجیان خو راځي سبب السبب ټول راورسېږي او کېدای شي ولایاتو نم خلک راورسېږي. نو بس خپلو کې سره کېناسته چې اوس نهایي فیصله په کار دی، دې سړي وژل په کار دی، نور استعفا خو نه کوي ځکه چې هر څه یې وکړه استعفا نه کوي. نو په دې وخت کې ویلې چې په دې ورځ باندې چې دوی دا شپه کې خبره کوي، نو حضرت عثمان رضی د خپل بام په هغه باندې راجګ شو، بام باندې، او دا ټول خلک دلته دوی ته آواز وکړي چې راشئ رانږدې شئ. دلته ورته راغله چې ورته نږدې راغله، ګورئ اولین کسان چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی په هغې کې 4م کس یم. ایمان مخکې ابوبکر، حضرت علي او حضرت زید بن حارثه ایمان راوړی، 4 کس یم. دا ټولو ته معلومه ده، ټول بیت معلومه ده. وی خدام تاسو ته معلومه ده چې مونږ کله هجرت وکړو نو په هجرت کې هلته د مسلمانانو اوبه کمې وې، اوبو مشکلاتو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر چا بیرې رومه واخیستلو او د وقف کې په له الجنه دغه لپاره جنت ټول ول چې بالکل همدا شته. نو هغه ورته چې د بیر رومه چا واخیستو، وایي خو تا واخیستو، نو خو نو څنګه هلته دا خبره ګل دا وایي خدا وشو. بیا وروسته چې مسجد نبوي تنګ شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر چا د خوا کې ځمکه د یوه ټوټه واخیسته او مسجد ته وقف کړه، نو د لپاره جنت دی. دا ځمکه چا واخیسته، وایي تا واخیسته. نو بیا او دا غم تاسو معلوم دی چې په احد باندې یو زلزه او رسول الله صلی الله علیه وسلم او بکر صدیق او عمر ولاړو چې هغه ولړزېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا پښه وویلو چې غلی شه، تا باندې خبرې یو پیغمبر یو صدیق او یو 2 شهیدان در باندې ولاړ دي، دا خبر ویل چې بالکل دا پوه یو. خو بیا چې کله د تبوک غزا شو، د تبوک په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې هر چا جیش العسره، نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا یا جیش العسره په باره کې دا خبره وکړله چې هر چا دا مجهز کړي نو الله پاک به هغه ته جنت ورکړي. دا چا وکړي؟ ټولو ویلې چې تا وکړي. دې موږ بالکل دا منو چې دا کار تا کړی. نو چې دا او چې کله په جیش العسره کې ما 1000 دینار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه او هغه داسې پورته اچول چې دې نه بعد چې عثمان هر کار وکړي نو هغه ته به ضرر نه رسوي. دا ټول شیان تاسو ته معلوم دي. او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدلو نو د ما ناراضي وو، وایي چې بالکل. بیا چې ابوبکر صدیق خلافت و، بیا چې هغه کله وفات کړو د ایمان راضي و چې بالکل. بیا چې حضرت عمر فاروق رنده شهید کېدلو ایمان راضي و. بیا تاسو په اتفاق سره په اکثریت د اراو سره زه منتخب کړم، زه تر هغه او تر اوسه ما په خپل ټول ژوند کې به د ټول ژوند کې د ابتدا نه تر اوسه پورې ما کله شراب نه دی خوړی، کله مې بدکاري نه ده کړې، کله مې دروغ نه دی ویلي، کله مې خیانت نه دی کړی. نو چې دا ټول شیان مې تر اوسه نه دي کړي، نو تاسو به کوم جرم باندې اخل جرم څه دی چې په هغې جرم مه وایي. قسم په خدای که تاسو زه ووژلم نو د دې نه بعد په یو جماعت کې بیا منځونه ونه کوئ، په یو ځای به د دشمن په خلاف ونه جنګېږئ، او که تاسو یو ځای وایي بدنونه هم سره یو ځای خو په زړونه هم سره جدا دا کار مه کوئ.
بس کوم خلک چې مسلمانانو پوهېدل هغوی خو پوه شو دا کوم چې د یهودیانو د پلان لاندې و هغوی اصلي همدا غوښته چې همداسې حالات راولي چې د دین کې په عقدوي لحاظ په عملي لحاظ باندې تغیرات راولي تحریف وکړي او مسلمانان په خپل منځونو کې سره اړم کې خپل منځونو کې به سره جنګېږي بل چاته به ضرورت نه ځکه دوی خو چې هغه کوم زور هغه ټول زوري وهلو زوري ونه رسېد زور ونه رسېد دې ته لاس واچوه چې اوس نو راشه دا کار وکړه چې د داخل نه دور کې ور بل کا نو د امدا خبره دا د 15 کال د ذوالحجې میاشت 13 تاریخ او د جمعې شپه وه چې دوی پروګرام جوړ شو چې اوس د حج نه خلک را روان دي نو چې د حج نه خلک را روان دي خلک را رسیږي نو اولین سړی را رسېدلی نو دوی بس فیصله وکړه چې سبا سهار به دا کار کوو نو شپې کسان هغه کړه نو چې بس سبا به حمله کوو دروازه به ورنوځو په کور به حمله کوو سهار داسې وشو چې سهار چې کله دوی پروګرام مطابق راغله دروازې ته چې راورسېدل ګوري چې امام حسن امام حسین عبدالله بن زبیر محمد بن طلحه او دا نور ډیر کسان ولاړ دي دروازې مخې نیولې ده چې کله راغله بس چې هغه ورته دروازه پرې دی دروازه خلاص کړي دوی په هیڅ صورت چې په هیڅ صورت هم اجازه نشته ده بس سره وشو حتی سره نخته وشو په نهایت کې امام حسن رضی الله عنه زخمی شو څو نور کسان هم زخمی شو دلته دوی پوه شو چې چیرته د حضرت علي صاحب زامنو ته امامانو ته څه پیښه وشي نو بس بیا به ټول د موږ سره مخالف نو په دې خاطر بس ویل چې نه بس دا پرې دی دوی سره جنگ وکړو بس جنگ بند کړي چې جنگ بند کړي دلته چې کوم یو اصلي کسان دي جنټان دي يهودو هغه وکړي چې وس نو دلته خبره خراب راشه د خلک هم دلته پرې ده د شاده خوانه څه کسان ورننه وزید چې هیڅوک خبره هم نشي لګ کسان او مداخل ته ورشه او بس کار خلاص کړي نو په دې کې وایي چې د ټول نو اول محمد بن ابوبکر صدیق زوی چې د مصر والی تعین شو هغه هم په دې جال کې راګیر کې ځکه هغه ته چې تاسو ګوره ام دی عثمان رضی الله عنه ته فرمان نوشته کې ته والی او د شان در بشه دا مکتوب نوشته کې چې دا اوښنه نو د دې تا د قتل فیصله کړي نو محمد بن ابوبکر تر اخر په هم د کلکو چې اخر د ما د قتل تا ته څنګه جواز وجته مسلمان وجده نو واست باید وجل شي د شی یو ذهن د تورکه ځکه الته به ټول تبلیغات هم د شی میډیا به ټول باندې یو طرف سکوپ امغه زه طرف ته متوجه نو ځکه دې سړي ما ذهن بدل کې چې بس د خو ته د پر در حال دا چې ختم جالي وو او چې د مخ کې څومره خطونه لیکل شي او دا ټول خطونه په مکمل ډول جالي خو دوی د ټولو صحابه کرام او امهات المؤمنین د خوانه خطونه لیکلي ټول اطرافونه ته چې تاسو د حضرت عثمان په ضد راځي کې دلته دا ختم ولیکلو او بل اخر دا خطي بل دغه جاهلی خطي د مسلمانانو په خلاف استعمال کړي نو چې کله دا کارو کې د شاده خوانه محمد بن ابوبکر اول لا وخت چې کنه ورنږدې ته خو ډیره غوسه ورغلی چې استاد زه مقررم کړ او شاته د ما د قتل او د اعدام حکم وکړي رښتیا طبي خبره دا سړی خپه کوي نو بس حضرت عثمان ته ورغه نو دا خبره خو دروغه بس د ګیرې نه دلته ونی ورته ویل چې هو بوډا ځکه د دوه اتیا کلونو په دې وخت کې ته اوس هم موږ درته وایو چې استعفا وکړه ته استعفا نه کړې دې خلافت او د دې چوکۍ او د منصب سره څه دومره ډېر شوق دی چې په دې وخت کې هم ته نه پرېږدې نه ورته چې ګوره محمده یو خو دا دی چې ته زما قاتل نه یې او دویمه خبره ده که ستا پلار ژوندی وی نو داسې وضعیت او داسې رویه د ما سره نه کوله هغه به د ما عزت او قدر ساتلو ما د هغه قدر ساتلو نو بس دی وشرمېدو روان شو حتی وایي چې په سر یې باندې شي څادر واچو بېرته ووتو په دې وخت کې دویم سړی چې کوم یو دا اصلا یو مصري د مصر په دې ګروپ کې راغلی او جبله په نامه تک تور و دی او اصل د مونږ د معتبرو محققینو علماو نظر دا دی علامه ابن کثیر او د ابن عربي د دې خلکو چې امدغه اصلا غو عبدالله بن سبا خو په موت الاسود باندې مشهور وو نو دی راغی او حضرت عثمان رضی الله عنه د ستوني نه دلته ونیول کلکې کې او بلته توره پسې راواخ چې کله توره باندې وهلو هغه د لاس وجې کړم د لاس یې دلته غوڅ شولو چې غوڅ شو هغه ورته او خبیثه د هغه لاس دی چې په دې باندې د قرآن عظیم شان آیاتونه لیکل شوي دي ځکه حضرت عثمان رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتب وحی او په دې باندې ما قرآن عظیم شان لیکلو تا داسې هغه وکړه دغه کله چې د لاس غوڅ شو د وینې چې توی امغه قرآن عظیم شان چې د غوړول او تلاوت کولو الته یو آیات فسيكفيكهم الله هو السميع العليم دی باندې دا ساز کې پریوته نو دې نو ورسته شاته ورپسې بل حمران بن سودان په نامه باندې سړی سودان بن حمران هغه په نيزه باندې او په هغه باندې
رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله په سر او په دغه باندې حمله وکړلې. دلته یو 4-5 کسان چې دوی برابر شو په دې ځای کې بس حضرت عثمان بیچاره راوغورځولو په ځمکه باندې او بس خپله سیه ورکړه. هغه غلامانو شاوخوا چې کوم 2 کسان هغوی چې ولیدل چې داسې حال دی هغوی په دې حمران بن سودان باندې حمله وکړه، دی هم وژل، ورپسې یو بل هم پکې وژلی شو. دلته نو یو د حضرت عثمان رضی الله عنه غلام شهید شو، یو حضرت عثمان شهید شو، 2 کسان د هغوی نه مړه شو. دلته چې دا کوم کسان په داخل کې و دې لانجه کې د حضرت نائله د حضرت عثمان رضی الله بیبي چې کوم یو د په دغه کې د دې لاس هم دغه چې داسې ورسره غوڅ شو، دا هم ورځېدلی، دا هم راوغورځېده، حتی په یو په دې هغه وویله په دې هغه باندې وویله د چړې د تورې په دې هغه باندې هغه هم خطا کړل ته پرېوتله. د دې نه وروسته د داخل کې چې کوم کسان هغوی چغې کړې چې تاسو بیرون ولاړې دروازه مو نیولې او په داخل کې خو هغسې لانجه جوړه شوله. هلته چې کوم صحابه کرام ولاړو د دفاع دپاره امامان او هغوی دروازه خلاصه کړه چې ګوري چې نه بس کار خراب دی چې راننوتې هېڅ پیدا بس روان شو. چې کله دوی روان شو په دې وخت کې هغوی دروازه خلاصه ولید، یو دم یې په کور باندې حمله وغورځوله، کور ته داخل شو. چې کله کور ته داخل شو نو بس ویلې دي هغه چا ویني چې موږ ته حلال وي نو د هغه مال موږ ته حرام حلال دی. بس په چې څه دی حضرت عثمان رضی الله په کور کې و د ښځو جامې د ښځو ګاڼې دا یې واخیستلې، بس روان شول. دې نه چې کله بیرون وته ویچالی بیت المال او په بیت المال ورغر ویل هلته چې لاړې چې ګوري چې 2 بجې غنم پکې پراته نورې چپ پکې نشته دی، بس هغه 2 بجې په شا کړې ایسته روان شو. چې دا خبیثان روان شو حضرت عثمان دلته شهید شو. بس دا بالکل د اوازه داسې زر انګازه خپره شو په دې ټوله مدینه کې چې عثمان صاحب شهید شو. هغه کسان چې دوی سره راغلي او مخکې مونږ خبره کړې وه چې دې کې لږ کسان داسې وو چې هغوی اصلي حقیقي پروګرام باندې پوه وو د یهودیانو دا کوم پلان چې و. دا نور غریبانان هسې په مختلفو بانو باندې ځان سره ملګري کړي وو. دا چې کله حضرت عثمان صاحب شهید شو دې خلکو هغه وکړه چې دا خو مونږ خلیفه شهید کړی او برحق خلیفه و، د خلیفه شهید کول یو مسلمان بلا ګناه بلا عذر شهید کول دا څومره غټ جرم دی. نو همدغه چا چې په دغه کې په دې بغاوت کې برخه اخیستې او دوی ویل چې دا خو ډېر غلط کار وشو، دا خو ډېر بد کار وشو چې دا کار هغه شو. بس خو اوس دلته خبره تېره وه نو دوی به څه په ګټه کړې وه. دوی خو ناخودآګاه یا لاشعوري طور د هغوی په جال کې ولیدو او د فتنه کې داخل شو، دا کار یې وکړ. هلته چې کله صحابه کرام حضرت عزري کرم الله وجهه خبر شو نو هغه ویل چې انا لله و انا الیه راجعون، الله لعنت وي په داسې کسانو باندې چې دا کار یې وکړ او دا هغه خبیث او شریر خلک دي. حضرت زبیر بن عوام چې کله خبر شو ویل چې انا لله و انا الیه راجعون، الله دې په دې خلکو باندې لعنت کړي، دا خو شریر او بدبخت او رذیل خلک وو. دغسې حضرت زبیر رضی الله عنه، دغسې حضرت ابو هريره رضی الله عنه، حضرت عبدالله بن عمر چې دا څومره عبدالله بن زبیر چې دا څومره خلک خبرېده د ټولو دا لعنت ویل. حتی عایشه رضی الله عنها چې کله خبره شو چې دغه کړی دی هغه ویل چې ګوره دوی څو غلط کارونه وکړي. یو دا چې خلیفه برحق شهید کې، دویم دا چې دا نبوي حرم و، په نبي حرم کې وینه تویول ناروا دی او دوی د هغه وکړه. بیا دا د حج میاشت چې کوم یو دا خپله د اشهر الحرم د جملې نه هغه میاشت چې کوم یو هغې کې وینه تویول ناجایز دی هغه هم وکړي. د دې سړي قسم په خدای چې د دوی ټول دا څومره کسان چې دا یو طرف او د حضرت عثمان یو وخت دی د دوی سره نه برابرېږي، دا دومره خبیث او شریر خلک. نو صحابه کرام د دې نه بیخي هغه ځینې روافظو او د غالي شیعګانو په کتابونو کې دا خبره لیکلې شوې ده چې حضرت عثمان چې کله شهید کېدو نو په دې شهادت کې د صحابه کرامو امهات المؤمنین لاس و، ځکه هغه جعلي خطونه چې کوم جوړ کړي هغه اوس سند نشي چې دا خطونه خو دوی رالېږلي، در حال کې هغه بالکل جعلي خطونه او جعلي خطونه د دوی دغه دپاره. بیا چې کله شهید شو دوی په شهادت باندې خوشحاله وو، ځکه خو بیخي ناونه وته د مړی همداسې 3 ورځې پروت و. در حال کې دا ټول غلط دي. هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکینو سره د ابو جهل سره د عتبه د بل سره نه وکړی، هغه چې کله مړی وشو د مرګ نه بعد دا ټول مشرکین دا ټول کړل یو ځای کې واچول، په هغې باندې خاور واچوله. حتی دا هغه و چې کوم ځای کې مشرکین مړه کېدو دوی به هغه یو ځای کې راټولول او هغه بیا هلته ښخول. یعنې چې د مشرک سره رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کار نه وکړی. دغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي شاګردان وو او الله عز وجل د خپل محبوب پیغمبر په خوله مبارکه باندې دوی ته د جنت زیری ورکړی، نو د دوی په موجودیت کې به داسې کار کېدلی شو
او بل دا دی چې صحابه کرام داسې درجې ته رسېدلي لا یخافون لومة لائم، هغوی د حق په باره کې د چا د هغه نه ویرېدل. نو صحابه کرام دومره بې غیرته او دومره خدای ناخواسته هغه شو چې د حضرت عثمان مړی دی په هلته په هغه پروت او د دغه دا هغه روایت دی چې دا اصلا غلط دی، د سره په دې کې هغه نشته دی چې دوی خلکو راخستي. خو دا خبیثان خو دا خو یو سیاسي تحریک و، دی سیاسي تحریک دپاره وروسته بیا دوی غلط روایت په دې کتابونو تاریخ او سیرت کې داخل کړ. هغې کې باقاعده علماو په دې باره کې مکمل تحقیق او تدقیق کړی دی. ابن عربي رحمت الله علیه په دې باره کې مکمل کتاب لیکلی چې د دې خلکو نه دفاع کړی دا ټول روایتونه چې کوم یو دي هغه د تعدیل او د جرح د علماو تر نظر لاندې تیر کړي دي، او هغې کې چې کوم یو روایت داسې راغلي دې کې ټول داسې کسان دي چې هغه متهم دي په دې باندې چې دا یا شیعګان دي یا روافظ دي یا د صحابه کرامو سره ضد وو، او داسې خلک پکې اکثره شامل شوي وو. نو دا هغه خبرې وې چې دې خبیثانو کولې او د دوی هغه وکړه. همدغه عبدالله بن سبا چې اول به د حضرت علي کرم الله د محبت او د مینې خبرې کولې چې دا وصي دی او دا دی د حضرت علي کرم الله وجهه په خلافت کې همدغه خبیث د عقیده به راوسته چې حضرت علي خدای دی او الہ دی، د ته سجده پکار